کتونکي یو ځل بیا هرکلی وایو تاسو ته خپرونه افغان انلاین کې او یقینا نن چې کوم دی نو ماحول ډېر د ادب نه ډک او ورسره چې کوم بې ادبه خو نه خو بهرحال پکې لږ موج مستي روز پکې کوو نن مستانه صاحب نو د هغې د خواږه کلامونو نه د هغې د خوږو خبرو نه چې کوم دی نو مزې اخلو خبرې مې کولې د اکبرپورې په هسټري باندې چې اکبرپورې ته کینګ اکبر راغلی و انوایټ کړی و دلته د دې خاورې اخوند پنجو بابا سرکار چې کوم بلکل یو فرلنګ کې مونږ سره دلته د هغې ډېر لوی دربار دی دربار عالیه ده او ډېر لوی ستر چې زه پې زما غونته خبره به څه وکړي خو بهرحال ډېر عقیدتمندان چې کوم دی نو هغه دلته راځي او د هغې دربار ته حاضري کوي مونږ هم په مختلف هر یو خپرونه کې چې کله هم د اکبرپورې ته راځو نو لومبی سلام د سرکار صاحب کوو او هلته اخوند پنجو بابا سرکار چې کوم یو جومات مونږ درته ښودلی و هم به تاسو ګورئ په فلیش بیک کې مونږ درته وښیم چې دغه جومات دی چې دې جومات کې چې کوم پوخ جومات ورته ویلی کېږي او ځینې خلک دغه هم وایي چې وایي یاره ډېرې کیسې به مشهورې شوي دي چې دا کال په کال د غنمو دانې عمره کینی او ډېر ورسره نور څیزونه هم وابسته دي نو بهرحال دا به خو کېږي نو اخوند پنجو بابا چې کوم اکبر باچا ته چې کوم یو انویټیشن پر روټۍ راوبللو نو هغه دا خدشه ظاهره کړه چې بھائی زما فوج ډېر زیات بلا فوج مې دی په دې وړوکي جومات کې به دې وړوکي ستا دې ځای کې به څنګه ځایږي نو چې ځای وړوکي صحیح کړو نو هغوی بیا به خوراک به هم مسله وي خو بهرحال د چې کوم اولیا کرام وي د هغوی په لاسونو کې د هغوی په ځایونو کې ډېر لوی الله تعالی برکت یې ښیي یو دې کې پخ کړی چې هغې نه هر چا د هغې پوره فوج هم پرې موړ شو د هغې ډوډۍ موډۍ سمه برابره شوه نو هغې نه پس چې کوم دی نو دې کلي ته دې خاورې ته دا نوم وسپارلی شو چې اکبرپوره مطلب اکبرپوره شریف مستانه صاحب د مې نه وړاندې همدا خبرې کولې صرف مینوالو ته دا سیز هایلایټ کولو ګلستان بابا تعلق د هغې په باره کې را سره شریک کړي د ګلستان بابا باره کې مخکې ما تاسو ته ډېرې خبرې وکړې او زما د څلور جلد کلیات چې درته ښکاري مخامخ تاسو ته په دې ټیبل باندې پروت دی صحیح دی دې څلور واړو کلیاتو کې زما د ګلستان بابا زما د علاقې او زما بابا او د هغې فخر هغه ټولې خبرې زما دې کلیاتو کې شته او هغه تقریبا 120 سال زور زمونږ د نیکه نه 10 کاله به مشر وي ولې چې د ګلستان بابا زوی عبدالله جان او زما د پلار نه 10 کاله مشر دی جی او بیا ما زه 50 نه به و کې 50 نه عمر کې اوړېدلی د ایمانو دکه رنګ عبدالله جان زوی فدا حسین چې خوږ اواز او کلاسیک سندرغاړی نو هغه ما نه 10 کاله نو د ګلستان بابا نوسی دی ګلستان بابا چېرته پیدا شوی ګلستان بابا اکبرپوره کې پیدا مطلب محله د دې پرایګانو محله او هلته د هغې چې کوم چېرته هغه خاورو ته سپارلی شوی دی د هغې د سپارېدلو ځای مونږ ته اندازه نشته هغه بیا اکبرپورې نه لاړو ولې چې زمونږ د نیکه نه هم هغه مشر دی نو دا مونږ ته د هغې خاص پته نه لګي خو وایي رحمان د هغې بقا خو شته که نه نسوان نسي خو به یي که نه نسوان نسي د هغې دا فدا حسین و او یو زوی نثار یوسف پاتې و ټولو کشر او دا نثار زوی چې و دا به ما سره راتلو د هغې سندرې به مې وې مونږ سره ډېره کې به مونږ ذمېداران ملنګان خلک یو درویشان دا شاعري خو قدرت مونږ له راکړه نو مونږ د هغه شو نو هغه به مونږ سره کېناستو نو هغې به مونږ او دا پخپله هم عرض نویس مو پلار د دې چې دی د هغه زمانې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې پټواري و ډېر لکه تکړه خلک وو خو دی ته بس دا خدای دا ډیپي سپارلی وه کارونه خو انسان وایي دا حکم دا حکم خو کې به هغه چې خدای درته څه په برخه لیکلي نو هغې باندې زما ډېر فخر دی او زما دا ګوره جي د ګلستان بابا او کلامونه ما ته ډېرو په یاده بچپن کې خو په ریډیو لکه اوس هم شته چلیږي خو ټول کلامونه د هغې ما نه راځي یا بل ورځ ما
د هغې یو کلام ویلی نو هغې کې ما نه انتره ایره شو بیا مې پرې مازغه قبول خو یاد نه راتله هغې دا ډېر زوړ کلام دی یا الهي راولې یو ځل ګلې خندان زما مالو سر قربان شتې قربان شتې قربان زما نو دا پخوانی دی کوم زمانې دی دا د چا کلام و چې شمزار دی د دربار اخون پنجو سرکاره دا هم د ګلستان بابا کلام دی نور داسې د ګلستان بابا داسې درویشي کلامونه دي دا ستا د روضې نه شم قربان ای خواجه وکړه کرم ته د هندوستان خواجه بیا نور ما د هغې د مینې هغه سلسله تسلسل ما جاري ساتلی دی دا څنګه چې ما درته ما هم خواجه صاحب سره خو د دې د محبت نه ما ته محبت عادت شو ما مستانه صاحب دا راته وایي چې اورېدلي م دي او خلک هم وایي چې یاره مستانه صاحب په مختلف جبو کې نړۍ کې مختلف ځایونو کې د مختلف ریډیو سټیشن نه د مستانه صاحب خپرونې کېږي کم کم ځای نه کېږي زمونږ خپرونه خو د ریډیو پاکستان نه کېږي خو دا 1995 نه زما دا کلام بهار علي په آواز داسې د احمد ګل په آواز راکار شوي دي خو دا ټول کمالات چې دی ګوره هر یو لکه تاسو چې رالی نو دا ستاسو یو ډېر لوی کمال دی زما شاته نه یعنی زما د پرمختګ دپاره زما بیکګراونډ دپاره ستاسو ډېر لاس دی لا شو چې ما ټیک شو که نه دا کرنګ دا کال 1995 زما کلامونه په ریډیو دي راکارډ دي او پهله کلام زما هم لایق زاده لایق صاحب چې د هغې نوم د احترام محتاج نه دی باچا دی هغې څومره کتابونه لیکلي دي څومره په ډرامو که نه نو د هغې راکارډ کړی و بیا هماغه کلامونه چې دي په مزه مزه سیوا کېدل او زما ډېر شوق ومو چې دا به دلي ته څنګه رسومه ولې چې د ګلستان بابا د خولې ما یوه خبره اورېدلې وه چې وایي زه ډېر عاجزه یم مسکین خو نوم زما چې دی شوق مې و نو د دلي نه نشر کېږي نو ما ویل یاره دلي نه به زه څنګه نو کوشش مې و هغې نه علاوه افغانستان او دا بس خپرونې مې ډېر لرې پورې او بیا چې نه که ته هم ما زمونږ یو پروډیوسر دی خدای دې خوشحال لري د بلوچ د ډېرو دی نو هغه زما شوق چې نه سیارای سره پیدا کړو نو دا کلیاتونه په دا ډېر په ګرانه باندې چې نه ته پښتو انټرنیشنل سرور ته رسولی کېږي خو ما رسولي دي هغه یې پکې یو کلام ترجمه هم کړی دی په فارسي که نه نو فارسي سره تړون دی نو بیا به ایران نه به هم دغه اوس قدرتي خبره ده ما ډېره کمه فارسي ویلې ده خو چې قدرت یو کار کوي زه آقای علي یوسفي سره په دغه کې ناست وم خانه فرهنګ جمهوریت اسلامي ایران نو هغې ته مې دا کتاب ډالۍ کولو ده نو هغه چې دی بره کتاب ته ګوري نو دې باندې لیکلی دی کلیات مستانه درېیمه برخه او لاندې شعر لیکلی دی وایي سود او زیان همه د زړه په سترګو وینم که د سر په سترګو هر څومره شمکور یم دا اوس کتاب ته ګوري نو د هغې هغه پیه چې ما ته وایي دا لیکلی دي پی سود او زیان همه د زړه په سترګو وینم که د سر په سترګو هر څومره شمکور یم خو هغه ډایرکټر جنرال په دې نه پوهېږي چې یاره دا پښتو څه شی دی ما هغې ته وایي چې ما این نوشته است که کلیات مستانه جلد سویم است په فارسی کې ورسره فکر وکړم او هغه ما بیا فارسی کې پوه کړو چې کوم کتاب راتلو ما دا ستاسو په سفارتخانه کې موجود دي دا اوله برخه مې ورته دا که دویمه مې نو هغې ته ما ووایي ما ملنگ هستم ما زبان هندکو زبان هندکو بسیار فهمیدم که مادری زبان من هندکو است لیکن کم فارسی فهمیدم که ما پنجگنج بوستان حافظ خواندم او ما امروز ما چند فارسی شعر گویم
که شما دل خوشحال شد. روزانه څه نه څه شعرونه چې کوم د فارسي ځان سره دغه او ما ورته نن تا ته څو شعرونه وایم د فارسي چې ته خوشحاله شې نو ما ورته د حافظ عشقي بیت وویل. قربان لا سره شریک کړي د فارسي کتونکي زموږ د دري زبان کتونکي ډېر زیات بالکل. نو هغې ته ما دا شعر نو ما ته بلې بلې نو هلته تصویر هم لګېدل د آیت الله خمیني صاحب. نو ما ورته دا یو شعر مې ویل الا یا ایو ساکی ادرک کا سن منادل ها کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها مرادر منزل جانان چو امن و ہے شهردم جرس فریاد میں دارد کہ بربندی د محمل ها. وای بله بله ډېر خوشحاله شو. خو ما ورته یو بل دا وی دا ماما خوري حافظ او شیخ ساز نو ما بیا ورته دا وی گیله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبه به دستم بدو گفتم که مشکی یا انویری که از بوی دلاویزه تو مستم با گفت من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من هم حاکم که استم. دا اغا دی فارسی خو دا عربی مسلمانی دا عربی دا احادیثونه دا دی لکه هغه استعاره کنایه په خپله ژبه کې که نه دا خو یو د روایت کمال شي هغه په خپله ژبه ښایستهوالی څو لمحې را سره څو لحظې را سره پاتې دي وروستي لمحې چې د خپرونې ټایم هم محدود دي. نن د پروګرام د خپرونې ټایم نه هم مونږ زیات شو خو بهرحال خوند یې وکړو. خوند کې داسې ورک وو او داسې بوتلو چې بالکل ایران ته یې موږ ګرځولو چاینا ته یې بوتلو د پښتونخوا کې موږ ګرځولو بیا د اولیاء کرامو دور ته یې هم بوتلو د کنګ اکبر د باچاهانو دور ته یې هم بوتلو. بهرحال خوند یې ډېر زیات وکړو. مستانه صاحب دا راته ووایي چې د حکومتي چارواکو نه د حکومتي چارواکو طرف نه څه داسې سند ملوي شوي یا ستایلی. بالکل زه د خپل د خیبر پښتونخوا د کلچر نه هم ډېر مطمئن او ډېر خوشحاله یم او دا کوم کلیاتونه چې ما چاپ کړي دي نو دا هم دې کې د هغې ډېر مرسته لاس دی او د هغې ایوارډ هم مونږ ته راکړي دي. هغې کې مونږ ته سندونه هم راکړي دي. هغې نه علاوه پښتو یونیورسټي داسې پښتو ادبي بورډ دا ریډیو پاکستان دا ښاغلي لیکزاده لایق صاحب چې نن سبا هغه ډایرکټ دی او د هغې برکت باندې دا دمره کار مونږ هم کړی دی. نو د هغې دا نښه مونږ ته یو اعزازي سرټیفیکټونه داسې ملو شوي دي نه او نو مونږ دا دمره کار په د هغې باندې کړی دی. او بل دا شاعري په اړخ بیا درځمه چې ما ته یو اسکول کې ما نه هم کې اسکول وي نو ما ته یو کس وایي ته خو مستانه یې که نه ما یې آو وایي دا مستانه تخلص دی ولې ایښی دی ما دا مستانه تخلص ما ژوندی ایښی دی چې شپېته کاله پس به خلک وایي یار مستانه له ځو کیدای شي چې دا الیک وي او مستانه یې ګیني مستانه اوس هم سپین ګیری دی مستانه اوس هم نو هغه استاذ ته ما یو کلام لیکلی و عرض کوم درته هغه کلام وایي نن کاسد مې تیز نیولی موشن راغی خدای خیر کړي چې په کوم کنډیشن راغی او ریبار وایي سخت پرابلم دی ځان تیار کا خیال لرم زما د لو ایگزامینیشن راغی او امتحان کې زه د فلیم رخسار به فیل شم امتحان کې زه د فلیم رخسار به فیل شم چې نمبر مې د اغیار په سیکشن راغی او ای ملګرو اوس به جاړم مدام چې په زړه مې د غمونو اوشن راغی او چوپه خوله ګرځم او ځکه زه خفه یم چې د خلکو د خندا سچویشن راغی او مینتوب کې لیونی یم خوشحاله مستانه ذکر شتېدله فیشن راغی نو ما په مختلفو اړخونو په انګلیشو دغه دي مطلب دا چې دا هم ضروري دی چې مزاحیه هم هغه را سره نور لږ شریک ډېر مزاحیه خیال دې کړي پخوا به خلکو ښکار کولو د سرخکو سرخه کې به
نو دې پورې به خو اوس مانه په یاده نه راځي چې په کتابونو کې دي نو محبوبې ته په عشقي ډول کې وایي ښکار چې کړې ما اوله زه دې نه ښیم ښکار چې کړې ما اوله زه دې نه ښیم او البته ستا په عشق کې زه سرخښه یم او ستا د تیغ ګزار باندې زخمي شومه درمن لتې وهمه په تړټکه یم دا که نه مزاحیه څیزونه خو لکه پکې دی حقیقت رنګ او یو دا د سپرلي ورځې دي ته په ښه ورځو کې راغلی یو دې پورې یو بیت کې ته به درته یم دا پرون ریډیو پروګرام کې یو وایي سپرلي راتګ کې که رنګونه پټ دي سپرلي راتګ کې که رنګونه پټ دي ورته فطرت کې امیدونه پټ دي او نه غواړي زړه نو سترګې نشي لیدی نه غواړي زړه نو سترګې نشي لیدی د زړه په کور کې نظرونه پټ نو د سپرلي ورځې وې او ما سکول له کار کولو نو یو پویټري مې زده کوله کیدای شي تاسو ته یاد وي چې هغې کې دا سرنامه ده the poet says that everything looks beautiful in the month of spring winter when its snow is gone there is happy activity everywhere the stream grows the spot was cheap water shines in the lake old person and children were side by side the cattle graze in the field the ploughboy is shouting with joy that the work will be finished soon everybody looks happy the smaller clouding are floating in the sky the rainy season gone and spring is setting نو دې پورې ما یو عشقي کلام لیکلی په انګلیش کې نو هغه تا ته یو وایم چې دا بیا تا ته کوم ځای مناسب ښکاري وایه ایډیټینګ به تاسو کوئ نو هغې ته ما نوم ورکړو د فایر آف لو د فایر آف لو ساده سړی ما تعلیم مې ګورې ډېر نشته شپږمه پورې تعلیم مې دی نور مې هوایي وایي بایپاس باندې نو ښار او اخوا دی دا خو د ولیانو او د بزرګانو خدمت کړی د هغې دوا ده چې لا مې یاد دي وایي I said to you, you live where I burn in your loud air. I said to you, you live where I burn in your loud air. I weep always in your grief. I request you come here. I burn in your loud air. I weep always in your grief. I weep always in your grief. I request you come here. I burn in your loud air. When I shall see your beautiful face, then I shall feel very happy, my dear. I burn in your loud air. I have waited for you all in life. I have waited for you all in life. Now at last finish my wait bear. I burn in your loud air. I am very sad, Hanif Gul Jan, because I am searching you here and there. I burn in your loud air. نو چې کوم ځای کې څه نه څه زما په علم کې یا په دغه قدرت اچول نو هغه ما نه خدای کار اخیستی دی او زه پرې ډېر خوشحاله یم د شاعرۍ نه علاوه حکمت دغه دی اوس په فرد مال دا د اولیاو برکت دی او زموږ د لوی کتاب نه دا ټول لیکم د لوی کتاب نه خو په مختلفو طریقو دي نو بس موږ نه دا لوی کار خدای اخیستی دی نړۍ مننه کوم او ډېر ښه کار الله تعالی د نه نور هم واخلي او خدمت کوم هغه خلکو ژوندی لري تل دې همیش دپاره روغ صحت درکړي الله تعالی او ستاسو غونته کې نور هم ستاسو په نقش قدم باندې روان شي داسې خدمت جاري وساتي مستانه صاحب په رستو الفاظو کې چې د افغان ټیم مینهوالو ته به څه پیغام لرئ نو را سره شریک کړي زه افغان ټیم والو ته دا پیغام لرم چې کوم پروګرامونه دی د تاریخ په حواله راوچت کړي دي او دی تکلیف کوي او کوشش کوي او هغې پسې یو کلي ته بل کلي ته ځي او هغه د تاریخي د هغه کلو د هغه علاقو د عظمت هغه خبرې اوچت راوباسي او داسې خلکو سره ملاوېدل غواړي او د هغې نه هغه خبرې او د علم او بیا هغه خلکو ته بیا خورول غواړي نو دا ډېر لوی کار دی او زه د دې افغان ټي وي ټول سټاف ته سلام کوم چې دومره لوی خدمات او دومره دی هلې ځلې د ولس دپاره پیدا کوي نو د هغې ته زما ډېر سلام دی او یو جهان مننه ستاسو کومه چې تاسو ماله دومره وخت راکړو او دومره زما احترام قدر مو کړو نو موږ به د چا څه
دومره احترام او قدر وکړو. خدای تعالی لوی غفور رحیم دی. خدای دې ستاسو ډېر لوی قدر وکړي او تاسو درجې دې هم په دې کار کې بلندې کړي او د همت طاقت درله درکړي چې خپل مینهوالو ته او خپل ادارې ته، خاص کر خپل ادارې ته دومره تاسو څه پیدا کوي او چې خپله اداره پې ستاسو خشته وي او ستاسو اداره د خدای نور هم خشته راشي. ما مسکین له تاسو دلته راغی، نو ستاسو یو جهان مننه کوم. خوشحاله اوسئ. دا و راسره حنیف ګل مستانه صاحب اکبرپور خیل چې راسره په اکبرپوره کې ناستو، په غني باغ کې راسره ناستو. خوږې خوږې شکرې هم واورېدې، خبرې هم واورېدې، کلامونه نه هم خوندونه اخیستي او انټرسټینګ هم وې. ورکې د هرې ژبې کلامونه پکې شامل وو، هندکو، پښتو، اردو، پنجابي، ورسره فارسي. دا ټول چې کوم دی نو زموږ د دې خپرونې مقصد مو د هغې د افغان ټي وي هم دا هڅه ده چې تاسو د ولس څومره هلې ځلې دي، که د ولس چې څومره هلې ځلې دي هغه تاسو ته د افغان ټي وي په شیشه باندې وقتاً په وقتاً راولي. موږ هم کوشش کوو چې دا څومره د هرې خاورې نه څومره نومیالي پیدا شوي دي او هغه نومیالي چې کوم دی نو هغه وستایو او هغې ته درناوی ورکړو. مونږ به دغه خواهش، زمونږ خواهش به مې امید به لرو چې تاسو به ننني خپرونې نه د مستانه صاحب خصوصي خبرو نه به چې کوم دی نو ډېر زیات خوندونه به مو اخیستي، زده کړه به مو ترېنه کړي، د هسټرۍ نه به هم واقفه شوي. خپل کوربه سید عدنان شاه ته اجازت مه ورکوئ لا، ولې چې نور پروګرام پاتې د سټوډیو ته ځو. ما سره اوسئ.